ټرمپ غزه کې د جګړې پای ته رسیدو په موخه نوې طرحه وړاندې کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د 9 اسلامي هیوادونو له مشرانو سره په ناسته کې د غزې جګړې د پای ته رسیدو 21 مادهیزه طرحه وړاندې کړه. العربیه نیوز راپور ورکړی دغه طرحه کې د جګړې پای ته رسیدل، د زندانیانو ازادي، له غزې تړانګې د اسرائیلي عسکرو تدریجي وتل او د نړیوالو بنسټونو له لوري غزې ته د بشردوستانه مرستو لیږل شامل دي. د راپور له مخې ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې د غزې جګړه به راتلونکو څو ورځو کې ودرېږي او دغه راز د اسلامي هیوادونو یې غوښتي چې د غزې د بیا رغونې لپاره پراخې مالي مرستې ځانګړې کړي. په دې ناسته کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، مصر، اردن، ترکیې، اندونیزیا او پاکستان مشرانو ګډون کړی و.